معین کاکا څنګه حال دی؟ بس خو ټیک ټاک. ډېره موده بعد مې ولیدې. هلکه بس څوک اوزګارېږو کار روزګار داسې دي. څه سوري معین ماما؟ بچي بس پوره درې د خدای دی بس. او غټ دي که واړه؟ بس یو څه ګزاره کوي د منډو تړلو څخه قابل شوي دي. بچي درې دي. لومبی ټوپکه جي د سره میلاو شه. کاکا جي ښه برابرې جوړې. هلکه سړی طبیعت ته پرېوت. بچي دې ښه بل څومره دی؟ بل بچی دغه دی که نه وچیان جي دا ده راشه سړي سره میلاو شه په خانداز بد اخلاقي ونه کړي. سیر ته ودرېږه بس پلار مه جوړېږه. ودرېږه ادب دغه شان ادب پکې دي بچي. یو داسې څه وړه غونته کې بچنګې شته ترخه ښه نور هلته ښه دي. معین ماما خواله به لږ ورشم. دا خو د سم کار وکړم د طبیعت داسې لږ خوشحاله کړم. الله دې قدر وکړه. خو خو یې که نه؟ بالکل ټیک ټاک. خاص زه به نه اوس لاړ شم. هلکه څه شی روټۍ وکړه. نه بس زه مشه کار مې دی هیله به لاړ شم. صحیح ده؟ زه په مخه دی ورځه. ته وزګار خیل ګورې پلار او راولې نه حالات داسې دي حالات داسې دي. چېرته صحیح سړی دې را نه وستنه. موسم داسې دی چې بس تا ته به صحیح سړی نه میلاوي. ته به ورشمه چې دا روټۍ ورته وخورمه. نن د باندې ټوله ورځ ناره ووته. چا یاد کړي یاره دا خو لالا دی. هلا ولالا زه خو کور ته در روان یم. خیرات ټول لاړې زه ټیک ته نو تاسو نور څه کار نه کوټرې ته خیرات تیټرې ته خیرات په پیر بابا کې د نه خیرات نه پاتې کېږي. خو چې دا روټۍ به کوم ځای خورم وروا یاره په دې معین ماما ورلم ورتین مې کړه په دا روټۍ ښه. نہ جانے کب ہو گیا. سلام علیکم معین ماما جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. معین ماما ښه بس بالکل برابر. ښه ده چې په خیر مو ولیدې. بس نور ته څنګه یې؟ خیر خیریت دې ښه یې؟ حالات صحیح دي. په دې لاره تېرېدمه ما چې د معین ماما سره میلاو شمه. ما ته خو زړه نه ګرانې معین ماما. ما ته هم د خپل زړګي نه کم نه ښکاري. الله دې قدر وکړه نوره. حالات ښه دي شکر دی. وخت ښه تېرېږي. بالکل ټیک ټاک. شکر دی چې وخت یې دویم ښه تېر شي دا غټه خبره ده ماما. هلکه رشاغه نیکه دې څنګه دی؟ ما سره ډېر ښکلی وخت تېر کړی د ګپو د ډزو. یاره ښه دی بس په کټ کې هغه مونځ او داسې لږ خپل در څه ویشي هغه او د خپلونه خراب دی نن سبا یې حالات ډېر ګډوډ دي. الله دې ولې صحت ورکړي. امین امین. نور پلار مو ښه دی؟ ښه دی شکر دی امن دی. هلکه ستاسې نیکه ډېر تکړه سړی بهادر سړی و. د ډېر سړی اونږ سره به ګرځېده کبډي ته به یې کوده. ډېر ښه سړی و نر سړی و. هلکه ګپې ډزې خو به ولي خو روټۍ هم خوړل غواړي. یاره ټیم خو هم دی خو ستا خوښه ده زه خو یم زه به درنه تللی ومه. هلکه وچه روټۍ راوړه. وچه روټۍ خو زه کور نه خورم. په دې څه وایي وچه ډوډۍ څوک خوري؟ د وچې ډوډۍ خو مونږ په کور کې کولمې راپسې وچې کړي دي په مونږ دلته وچې ډوډۍ خوري. یاره روټۍ خو نه خورم مشره. روټۍ نه خورم. کامران نه باندې په بازار کې خوړلې وه ښه ډنډه روټۍ مو وخوړه برابر یم. کامران د باندې روټۍ خوړه خو په خپلې درې ورځې داسې ناستي. چای به ورته وڅښو لکه بس هر څه پرېږده چای به وڅښو. ترخې چای راوړه. ترخې چای را باندې په نارش کې وجنې مې خو څه کوي. اما خیر دی سړی مې ډمامه کوي ښه. ما په مرګ پسې راغستی. چای خو نه څکمه. کامران نه باندې چای مې وڅښله ښه دود پتي په بازار کې بالکل برابر یم. لکه هغه د باندې چای وڅښله خو په خپله داسې د ټوپکو تېل لکه زموږ په شان تسکېږي. یاره په ما باندې ښه دغه وکړه. وچه هغه ټوپک کوم ځای دی؟ ټوپک سړی خو مې ډوډۍ تخته کوي چې ډوډۍ دې په شړقه ولګي خو. هلکه ټیم دې تېر کړه. ټوپک کوم ځای دی؟ زه دننه لاړم مشره.